کته غواړي چې خپل رښتې ښکلي او مضبوطي کړي نو د ټولو نه اولې به دا عادت پرېږدي چې د هر چا د خبرې جواب به نه ورکړي. ولی د هرې خبرې جواب ورکول ضروری دي؟ ولی په هر خبره بحث وکړو؟ ولی په هر حال کې ځان سم ثابتول غواړو؟ حالانکه دا هیڅ ضروری نه ده. په ژوند کې ځینې خبرې داسې وي چې چوپ پاتې کېدل تر خبرو ډیر بهتر وي. د هر سوال جواب ورکول ستا ذمہواري نه ده. ځینې سوالونه داسې وي چې پرېښودل یې عقلمندي ده. موږ اکثر دا هیر کو چې بحث رشتې نه مضبوطوي بلکې رشتې کمزوري کوي. کله چې موږ په هر خبره باندې ردی عمل خایو نو مخامخ سړی خپه کوو او ځان ستړی کوو. هر وخت ځان ثابتول د انسان سکون ختموي. موږ دا ثابتول غواړو چې موږ سم یو او دا هیرو چې مخامخ کس زموږ خپل دی. یاد ولره پرشتو کې ګټل او بیلل نشته، یوازې برداشت او فهم وي. که ځینې خبرې واضح نه وي نو رشتې نه ختمیږي، خو د هرې خبرې وضاحت غوښتل اکثر رشتې ختموي. موږ غواړو هر څه کنټرول کړو، د هرې خبرې وضاحت وکړو او د هرې خبرې په انجام پوه شو. حالانکه ژوند په خپله یو راز دی. ځینې خبرې رازونه پرېږده، ځینې سوالونه وخت ته وسپاره. کله چې وخت راشي ډېرې مسلې په خپله حل شي. خاموشي کله کله تر ټولو ښه جواب وي او دا کمزوري نه ده بلکې د عقلمندۍ نښه ده. هر څوک چې په هره خبره خبرې پرېږدي هغه اصل کې سکون پیدا کوي، او هغه څوک چې د ردي عمل نه ځان وباسي هم هغه رشتې جوړولی شي. یاد ولره د هرې جګړې ګټل ضروري نه دي، ځینې جګړې پرېښودل ډېر بهتر وي. د هرې خبرې وضاحت ورکولو نه ښه دا ده ځینې خبرې الله ته وسپاره. رشتې د خبرو نه د برداشت نه جوړیږي، د بحث نه د صبر نه ښکلي کیږي. او په آخره کې دا خبره یاد وساته، چوپ پاتې کېدل دا معنی نه لري چې ته غلط یې، بلکې دا معنی لري چې رشتې درته له خپلې انا ډېر مهم دي. همدا سوچ ولا انسان رشتې قایم ساتلی شي.